السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله شتول براته روغ او جوړ یاستئ. زه هم مخلص یم، تاسو مخلص سکلز یوټیوب چینل ګورئ. ګران دوستانو، زیاتره ملګري دا پوښتنه کوي چې څنګه موږ کولی شو چې د خپل د فیسبوک په سټوري کې غټ ویډیوګانې هغه چې د سټوري کړو، یعنی د 6 سکند څخه زیات ویډیوګانې موږ چې کوم دي هغه نشو اپلوډ کولی. نو فیسبوک هم دا وایي چې تاسو باید له 1 سکند څخه تر 6 سکندو پورې کوم ویډیوګانې چې دي دا سټوري کولی شئ، نورې غټې ویډیوګانې نشئ سټوري کولی. نو ګران دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو د هغه طریقې درخوایم چې تاسو په هغې طریقې سره کولی شئ چې هر څومره غټه ویډیو وي، یا د 10 ثانیې وي، یا 10 منټه وي، یا 20 دقیقې وي، هغه ټول ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک سټوري ته یې اپلوډ کړئ. نو ګران مینه، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. مخکې له چې ویډیو شروع کوم، لومړی تاسو څخه هیله کوم که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، لومړی زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، خو وروسته بیل نشان هم ووهئ تر څو دغه رقم نوې خوندور ویډیوګانې هر چا نه مخکې تاسو وګورئ. ګرانو مینهوالو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو تاسو به راشئ، لومړی په خپل موبایل کې مسنجر راخلاص کړئ، مسنجر اپلیکیشن. او کله مو چې مسنجر راخلاص کړه، تاسو به صفحه راوړئ د مسنجر. نو دلته به تاسو په یو ملګري کلیک وکړئ چې هغه هر څوک وي، هېڅ مشکل نشته دی. او کله تاسو د هغه صفحه راووخته، نو دلته تاسو کتلی شئ دغه د ګیلرۍ نشان چې کوم دی سمپل، په همدغې به دلته کلیک وکړئ. او کله تاسو دغه رقم صفحه راووخته، ګورئ ګران دوستانو، تاسو دلته پاس کتلی شئ چې دغه 2 دقیقې او 51 ثانیې د دغه ویډیو تاسو کتلی شئ. نو زه څنګه کولی شم دغه سټوري ته جیا کړم؟ نو تاسو په همدغې دلته کلیک، تاسو لاندې 2 آپشن درکوي، یو یې لیکلي سند او بل یې لیکلي ایډیټ. نو تاسو به دلته په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ګورئ دلته لاندې لیکلي دي چې ساوند او بل یې لیکلي یور سټوري. نو تاسو سمپل په همدغه یور سټوري چې لیکلي دي په همدې باندې دلته کلیک وکړئ. نو دا به ډایرکټ سټوري ته جګی شي. نو تاسو دغه یو څو ثانیې وروسته بیا وګورئ، نو دغه مکمل چې دی ستاسو سټوري ته جګه شوي. نو ګران مینهوالو، دا د غټ ویډیوګانې د سټوري کولو تر ټولو اسانه او خوندوره طریقه. نو که چیرې مو ویډیو خوښ شي، ضروري لایک د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو په الله سپارم، ښه وخت او ښې چارې.